بهتر ټولو میاشتو کې د غوره رمضان بهتر ټولو میاشتو کې د غوره رمضان بهتر ټولو میاشتو کې د غوره رمضان پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن بهتر ټولو میاشتو کې د غوره رمضان دا د ثوابونو د اجرونو سرچینه دا د ثوابونو د اجرونو سرچینه ډکا د نور او فیض د غفران ډکا د نور او فیض د غفران پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن بهتر ټولو میاشتو کې د غوره رمضان بهتر ټولو میاشتو کې د غوره رمضان پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن بهتر ټولو میاشتو کې د غوره رمضان نازل پکې قرآن دې پس مونږ خوږ نبی نازل پکې قرآن دې پس مونږ خوږ نبی خلاصون دا عن النار دی او تحفه د رحمان خلاصون دا عن النار دی او تحفه د رحمان پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن بهتر ټولو میاشتو کې د غوره رمضان بهتر ټولو میاشتو کې د غوره رمضان پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن بهتر ټولو میاشتو کې د غوره رمضان الله تشار جور غفلات پکې ونا کړې الله تشار جور غفلات پکې ونا کړې دی میاشت کی وریگی رحمتنا لو اسمان دی میاشت کی وریگی رحمتنا لو اسمان پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن بهتر ټولو میاشتو کې د غوره رمضان بهتر ټولو میاشتو کې د غوره رمضان پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن بهتر ټولو میاشتو کې د غوره رمضان دکایل خل هر شی بهر
هر صحنا دا درکایل خوان هر شیبا هر صحنا دا خوان کړي روزه ماتی چې ما خاموشي اذان خوان کړي روزه ماتی چې ما خاموشي اذان پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن بهترا ټولو میاشتو کې د غوړه رمضان بهترا ټولو میاشتو کې د غوړه رمضان پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن بهترا ټولو میاشتو کې د غوړه رمضان مونږ ورته لبیک وایو چې مونږ باندې راغلی مونږ ورته لبیک وایو چې مونږ باندې راغلی هر کله ورته د زړه وایم مخلص محمد رحمان هر کله ورته د زړه وایم مخلص محمد رحمان پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن بهترا ټولو میاشتو کې د غوړه رمضان بهترا ټولو میاشتو کې د غوړه رمضان پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن پدې کې نازل شوی خوږ نبی باندې قرآن بهترا ټولو میاشتو کې د غوړه رمضان اوریدونکو د رمضان المبارک نظم راغله میاشت رمضان البم څخه وړاندې کیږي په आवाज ظریف رحاب مروت په کلام د محترم جناب مخلص محمد رحمان ریکارډینګ روحاب سټوډیو لکی مروت وسلام